با خبرو سرچینو تر سپرسته ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو د زیاتېدو له کبله طالبان اړ شوي څو خپل امنیتي پلانونه او ستراتیژیکې تګلارې لسره وارزوي. د سرچینو په وینا په وروستیو اونیو کې په کابل کې د طالبانو د امنیتي ادارو او استخباراتي بنسټونو په ګډون څو لوړپوړي او بیړنۍ ناستې ترسره شوي دي. ویل کېږي په دغو ناستو کې د لویو ښارونو امنیتي وضعیت، د چریکي بریدونو زیاتوالی او استخباراتي نیمګړتیاوې ارزول شوي دي. همدارنګه په مزار شریف کې هم د طالبانو د امنیتي مسؤلینو جلا غونډې جوړې شوې دي. با خبر سرچینې وایي چې د دغو ناستو وروستۍ غونډه د ملا محمد یعقوب مجاهد په ګډون ترسره شوې ده او د نوموړي د حضور له کبله دا غونډه څو ورځې ځنډېدلې وه. د معلوماتو له مخې طالبانو په دغو ناستو کې نه یوازې امنیتي ګواښونه ارزولي، بلکې د خلکو پراخه نارضایتي هم د محدودیتونو او د امر بالمعروف د قوانینو په تړاو څېړلې ده. طالبانو تر اوسه د دغو ناستو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې د طالبانو پر ضد د مخالفو جبهاتو وسلوال او چریکي بریدونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زیات شوي دي. And a quick humanitarian update from Afghanistan. او ملګرو ملتونو هم د دغو ځینو بریدونو پخلی کړی دی.